د کهانۍ شروعات کې مونږ یو لیب وینو، دلته کې په منګکورو باندې تجربې رواني. دا ساينټیست د منګکوري ته یو انجکشن ولګي او بیا یې بند کړي، خو لږ وخت پسې چې کله وګوري نو ډیر حیرانه وي او په خوشحالۍ باندې لاندې رامنډه کړي. خپل سینیر ساينټیست ته وایي چې زمونږ کومه د کلونو تجربه وه، اخر کار مونږ په هغې کې کامیاب شو. دیو د دې غټې کامیابۍ د وجې نه یو پریس کانفرنس راوغواړي. دا غټ ساينټیست د خلکو ته وایي چې زمونږ په دنیا کې ډېرې مسلې دي او زمونږ دنیا انقریب ورانېدو والا ده. ولې چې خلک ځنګلونه کټ کوي د کم په وجه چې ګرمي سیوا کیږي او د غرونو واوره په ولي کېدو ده. دغه شان به سیلابونه راشي او په دې دنیا کې کچرې هم ورځ په ورځ سیوا کیږي. دا د دې ټیبل نه دا وړوکی ډبې لرې کړي او د دې لاندې یو وړوکی انسان وي. دا یو ساينټیست دی. د خلکو نظر چې په دې باندې ولګي نو ډیر زیات حیران شي. دا د خلکو ته وایي چې مونږ تقریبا 22 کسان واړه کړل، په دې کې زما ښځه هم موجود ده او ورته وایي چې زمونږ دا تجربه بالکل کامیاب ده، په دې کې انسان ته درد هم نه رسي. یو کس په ټرالۍ کې باقي ټیم راوړي نو ټول خلک ډیر خوشحاله شي. په دې کې 32 کسان دي. ساينټیست ورته وایي چې دا زمونږ د 15 کالو تجربه ده. د دې تجربې نه انسانانو ته ډېرې پیدې دي. په دې کې یو کس په توره تیلۍ کې څه کچره راوړي. دا ورته وایي په دې تیلۍ کې د 15 کالو د دې وړو انسانانو کچره ده. چې یو انسان وړوکی شي نو د هغه کچره به هم کمه وي او خوراک به هم کم وي. ساينټیست دې ټولو ته وایي که په دنیا کې د هر چا خوښه وي نو خپل ځان وړوکی کولی شي. دا خبر په ټوله دنیا کې خور شي. دې خوا موږ د پول نوم یو کس وینو. د پول زندګي ډیره مشکله وي. د دې مور بیماره ده او د ډیر خیال ساتلو باوجود د دې مور مړه شي. پول په یو فیکټرۍ کې کار کوي او د خلکو مدد کول د دې ډیر شوق دی. د پول یوه ښځه وي، د دیو بچی نه وي، خو دیو په خپل ژوند کې ډیر خوشحاله وي. فاینانشلی دیو ډیر کمزوري دي. یوه ورځ پول د خپلې ښځې سره یوې پارټۍ ته لاړ شي. دلته کې یو کس 2 واړه انسانان راوړي نو دیو د خلکو ته د وړو انسانانو پیدې ښیي. ورته وایي چې د وړو انسانانو څه نقصان نشته، زمونږ چې څه هم خوښ دي نو مونږ یې کوو. مونږ چې کله غټو نو ډیر غریبانان وو او د کله نه چې واړه شوي وو نو زمونږ پیسې ډیرې سیوا شوي دي. دیو ورته وایي چې زمونږ د کمیونټي نوم لیجرلینډ دی، هلته کې هر څیز ډیر ارزان دی. د دې د خبرې پول او د پول په ښځه باندې ډیر اثر وکړي. دیو چې کله کور ته راشي نو دیو هم خپل ځان د وړوکي کولو مشورې کوي. څه ورځې بعد دیو لیدرلینډ ته د لیدو دپاره راوغواړي او کله چې دیو لاړ شي دا یو ډیره صفا علاقه وي کومه چې د وړوکو انسانانو دپاره جوړه شوي. یو وړوکی انسان ورته دلته هر څیز ښیي. دا ورته خپل یو ډیر ښایسته کور وښیي. ورته وایي چې دا ما په $10 اخیستی دی. دی د خپلې ښځې سره هم میله وکړي. دیو دواړه ډیر په خوشحالۍ باندې ژوند تیروي. دا ورته وایي چې د وړوکي کېدلو ډیرې پیدې دي او هر انسان خپل ځان وړوکی کولی شي. نو پول او د هغه ښځه د وړوکي کولو فیصله وکړي او د یوې ساینټیست خوا ته لاړ شي. دا ساینټیست ورته وایي چې تاسو واړه شئ نو هلته به تاسو ډیر مالدار وئ. دلته کې چې ستاسو کم کور دی په دې باندې هلته تاسو بې شمیره خرچه کولی شئ او ستاسو پیسې به نه ختمیږي. د دې په خبرو باندې پول او د دې ښځه ډیر خوشحاله شي. دیو د وړوکي کېدلو فیصله وکړي. د دې نه پس پول او د دې ښځه په اخري ځل خپلو ملګرو سره میلاو شي. ولې چې د وړوکي کېدلو نه پس دوی دوباره غټېدی نه شي. د دې نه پس خپل کور خرڅ کړي او د خپل نوي ژوند په سفر باندې روان شي. په سبا له باندې دیو د لیجرلینډ په بس کې کینی. په دې کې نور هم ډیر خلک وي. دلته کې انسانان واړه کېږي. د وړوکي کېدلو نه مخکې دیو ته یوه اخري موقع ورکړي. دا ښځه ورته وایي چې دا فیصله ستاسو خپله ده، په دې کې خو به تاسو باندې څه پریشر نه وي او یا خو به تاسو څوک مجبوره کوي نه. نو دا دواړه ورته وایي چې موږ په خپله مرضۍ باندې داسې کول غواړو. د دې نه پس دیو ته وایي چې د ښځو د سړو ځان له ځان له پروسس دی. نو پول د خپلې ښځې سره په اخري ځل میلاو شي او ورته وایي چې د تجربې بل طرف ته به موږ په وړو انسانانو کې میلاویږو. د دې نه پس پول روان کی. دلته کې نور هم ډیر انسانان وي. دا ټول خپل ځالونه واړه کول غواړي. د دیو د جسم ټول ویښته کټ کی. د دیو چې کوم غاښونه نقلي وي هغه ترې لرې کړي. ولې چې د انسان د وړوکي کېدلو سره د دیو نقلي غاښونه نه واړه کېږي. دا ټولې بېهوشه کلي وي. د دې نه پس یو ماشین کې کېږدي او بیا دا تجربه د نیمې ګنټې پورې وشي. د دیو تجربه کامیاب شي او دا ټول ډیر واړه شوي. د دې نه پس دا ټول خلک یو وړوکي ایریا ته یوسي. دلته کې د دیو په حساب باندې هر څیز وړوکی وي. دلته کې وړوکي ډاکټران هم موجود وي. د دیو نه چې کوم غاښونه وتلي نو دیو ته واپس په وړوکي سیس کې نور غاښونه لګوي. څه وخت پس چې کله پول په هوش کې راشي دا په یو وړوکي بیټ کې پروت وي. نو دلته کې یو نرس راشي. دا هم په سیس کې ډیره وړه وي او دې ته وایي چې ته بالکل ټیک یې. دا د پول لپاره یو بسکټ راوړي. پول چې دا بسکټ وویني نو ډیر حیران شي. ولې چې دا خو ډیر زیات غټ دی. دې وخت کې پول ته یو پون راشي. دا د دې د ښځې وي کومه چې ډیره ګبراو شوې ده. دا ورته وایي چې کله د تجربې په وخت کې زما ویښته کټ کېدل د ویښتو
کټ کېدو په ټیم کې زه ډیره خپه وم، نو ما د ویښتو د کټ کېدو نه انکار وکړو او زه د غزي نه راوتښتېدم او ما خپل ځان وړوکی نه کو. په دې باندې پول له ډیره غوسه ورشي، ورته وایي چې په دې وړه دنیا کې به زه یوازې څه کوم. بیا ورته وایي چې ته واپس راشه، ورته وایي چې ستا ویښته به واپس راوخیږي. خو د پول ښځه وایي چې ما فیصله کړې ده چې زه خپل ځان وړوکی کول نه غواړم، ولې چې زه خو به بیا د خپلې فیملي او د خپلو ملګرو سره هم میلاوېدی نشم. دغه شان پول یوازې پاتې شي، دا ډیر زیات خپه وي. دلته کې د دې یو ډیره ښایسته بنګله وي او د دې یو ډیر ښایسته ژوند وي، خو پول د ډیرو مزو باوجود ډیر زیات خپه دی. دلته کې د ډیو په نوم باندې د دې یو ملګری هم وي. دا ورته وایي چې ما یو پارټي جوړه کړې ده او سبا له به ته خامخا زما پارټۍ ته راځې، هلته کې به ډیرې جینکۍ وي او ته به د ځان دپاره یو جینۍ هم خوښه کړې. په سبا له باندې پول دغه پارټۍ ته لاړ شي او د ځان سره یو غټ ګل د ډیو دپاره یوسي. دا ورته وایي چې دلته کې خو ډیرې جینکۍ دي، یوه پکې خوښه که او خپله ښځه هیره که. دلته کې دا ډیره مستي وکړي او ټوله شپه شراب وڅکي او بیا د ډیو په کور کې بېهوشه شي. په سبا له باندې پول بېهوشه پروت وي، نو د ډیو کور ته د صفایي خلک راشي. پول چې کله راپاسي نو د دې نظر په یو صفایي کولو والا جینۍ باندې ولګي. د پول دا جینۍ خوښه شي، د دې نوم سارا وي. سارا دلته نه څه دوایي راواخلي، نو پول ورسره د خبرو کولو کوشش کوي، ورته وایي چې په دې دوایي باندې ته څه کوې؟ نو دا ورته وایي چې دا زه د خپلې بیمارې ملګرې دپاره وړمه. پول به هم په خپل ژوند کې د بیمارو خلکو مدد کوو. د سارا یوه خپه نقلي ده، نو پول ورته وایي چې ستا نقلي خپه غلطه لګېدلې ده، د دې د وجې نه به تا ته درد هم میلاویږي، خو ستا خوښه وي نو زه به ستا دا خپه ټیک کم. په دې باندې سارا ډیره خوشحاله شي، ورته وایي چې ته ډیر ښه انسان یې او تا ته د بیماریانو په باره کې ډیر علم دی، ته زما سره زما د بیمارې ملګرې د لیدو دپاره لاړ شه. نو پول د دې سره روان شي، دیو د لیجرلینډ یو داسې حصې ته لاړ شي. د دې په باره کې پول ته څه پته هم نه وي. دلته کې پول غریبانان خلک وویني، په دې وړو انسانانو کې هم غریبانان شته دي. دلته کې د دیو په شانته کې غټ غټ کورونه نشته، بلکې په یو کنټینر کې د دیو دپاره کورونه جوړ شوي دي. سارا پول خپل کور ته بوزي. دلته کې یوه بیماره ښځه وي. سارا ورته وایي چې دا زما ملګرې ده او ته د دې علاج وکړه. نو پول ورته وایي چې زه څه رښتونی ډاکټر نیمه، خو سارا ورته وایي چې زما نه خو ته ښه په دې دوایانو باندې پوهېږي. نو پول دا دوایي وګوري او په دې کې چې کومه ښه دوایي ده هغه دې ښځې له ورکړي. بیا چې کله دلته نه پول لاړ شي نو دا د سارا په باره کې ډیر سوچونه کوي، ولې چې د سارا سره دا ډیره مینه کوي. څو ورځې پس چې کله دوباره دا د سارا سره میلاو شي، سارا ورته وایي چې زما هغه بیماره ملګرې مړه شوه. پول ډیر ګبراو شي. پول ورته وایي چې زما په خیال مونږ له زیاته دوایي ورکړې وه. نو سارا ورته وایي چې نه، بلکې د مرګ نه مخکې زما ملګرې ډیره خوشحاله وه، ستا د دوایي په وجه باندې پې درد ډیر کم شوی و. د دې نه پس پول د سارا دا نقلي خپه ټیک کول غواړي او کله چې د دې دا خپه ټیک کوي، دا د دې خپې په ټیک کېدو کې لګیا وي چې د دې نه د نقلي خپه ماته شي. نو سارا ورته ډیره غوسه وي، ورته وایي چې دا خو څه ناسه ټیک وه، تا مکمل ماته کړه. خو پول سارا په شا کې ورته وایي چې تر څو پورې ستا دا خپه ټیک شوي نه وي، تر هغې پورې به ستا ټول کارونه زه په خپله کوم. پول د سارا دپاره د خلکو په کورونو کې صفایانې کوي، د خلکو مدد کولو کې دې له خوند ورکوي، ولې چې دې خو به مخکې هم د خلکو مدد کوو. دغه شانته کې پول او سارا څو ورځې یو ځای تېرې کړي. پول ګوري چې سارا د زړه نه ډیره ښه ده، د غریبۍ باوجود دا د بوډاګانو خلکو ډیر مدد کوي. یوه ورځ چې کله دیو د ډیو کور کې صفایي کوله، نو دې وخت کې د ډیو نظر په پول باندې ولګي او په دې پسې ډیر وخاندي. دا ورته وایي چې ته خو مخکې دلته کې مالک وي او اوس دلته کې صفایي کوې. خو پول ورته وایي چې دا ډیره اوږده قصه ده. نو ډیو ته پته ولګي چې هر څه دي، خو زما ملګری پول ډیر خوشحاله دی. د ډیو سره دلته کې یو بل کس هم وي. ډیو چېرته کې تلل غواړي، نو پول ته وایي چې ته هم زموږ سره لاړ شه. خو سارا ورته وایي چې پول ځي نو زه به هم در سره ځمه. په سبا له باندې دیو یو غټې کښتۍ کې خپل سفر شروع کړي. د کښتۍ کې د پول ملاقات د هغه ساینټیسټ سره هم وشي کوم چې دا وړه دنیا جوړه کړې ده. دا ساینټیسټ ورته وایي چې په دنیا کې واوره په ولي کېدو ده او د دې نه یو ډیر خطرناک ګیس راوځي. د واورې ولي کېدلو مین وجه د ځنګلاتو کټ کول دي. د دې وجې نه ما د انسانان واړه کړي دي، خو اوس هم ټوله دنیا خپل ځانونه واړه کول نه غواړي. خو دغه شان به دا دنیا ختمه شي او د دنیا په ختمېدو کې دومره ورځې نشته. پول او سارا د دې په خبرو باندې ډیر ګبراو شي. د ډیر مزل نه پس اخر کار دیو ناروې ته ورسي. دلته کې دیو ته د وړو انسانانو یو ډیره ښایسته کمیونټي میلاو شي. دیو ټول په یو ځای باندې وسي. دیو چې ساینټیسټ او د دې ښځه وویني نو ډیر زیات خوشحاله شي. د دې ځي و ښځه پول یو ځای ته بوزي. دا یو غر کې یو ډیر غټ سوری جوړ شوی وي. دا ورته وایي چې د انسانانو باقي پاتې کېدلو دا یو اخري امید دی. په غر کې 2 کیلومتره
غره لاندې مونږ یو بنکر جوړ کړی دی، یعنی د انسانانو د پاره یو ځای جوړ کړی دی. دننه د خوراک سکاک څه کمی نشته. دلته کې د واړه انسانان د 10,000 کاله پورې ژوند تیرولی شي. دلته کې به واړه انسانان تر هغې وسي تر څو چې دا بره دنیا واپس د ژوند د تیرولو قابل نشي. پول چې د دې ښځې خبرې واوري نو په دې کې هم د انسانانو د بچ کولو یو جذبه راشي. دا واپس راشي او سارا ته وایي چې زه دغه بنکر ته تلل غواړم، ولې چې زه انسانان بچ کول غواړم. خو سارا د دې په تلو باندې خفه وي، ورته وایي چې زه ستا سره مینه کوم، ته زما نه دلته نه مه ځه. خو پول ورته وایي چې زه به خامخا دننه ځمه، ولې چې دا زما د ژوند مقصد دی. پول ډیو ته هم خپله خبره وکړي نو ډیو ورته وایي چې ته خو بره هم د خلکو مدد کولی شي. خو پول فیصله کړې وي چې زه به خامخا دغه بنکر ته ځمه. کله چې په سبا باندې خلک بنکر ته د تلو دپاره تیار شي نو د تلو نه مخکې دیو نور ته ودرېږي، ولې چې دا د دیو اخیري ځل نور ته ودرېدل دي. د دې نه پس به دیو کله نور ویني. پول د سارا نه اجازه راواخلي او دلته نه روان شي. سارا ډیره خفه وي خو پول شاته ونه ګوري او دننه لاړ شي. دا په دې سوري کې مخکې روان وي. د پول زړه ته د سارا او د ډیو په باره کې سوچونه راځي. د څه مزل نه پس پول ته احساس وشي چې صرف ژوندی پاتې کېدل ژوند نه دی، خو خپل خلک ژوندي نه وي نو زه به په ژوند باندې څه وکم. بهر ډیو او سارا په دې امید سره ولاړ وي چې پول به واپس راشي. نو دیو وګوري چې پول واپس رالی، دی خپله فیصله بدل کړې وي. پول د سارا خواله ورشي او دې ته وایي چې زه تا سره ډیره مینه کوم او زه تاسو پرېښوستی نشم. د دې نه پس دیو فیصله وکړي چې دلته کې به موږ د خلکو مدد کوو او که ژوند او که مرګ خپل ژوند به په یو ځای باندې دغه شان تیرو. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.